په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د هر څه دمخه باید زه یادونه وکړم دوستان، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. د کال هغه 3 میاشتې چې ښځې پکې زیاتې فعاله وي. د ښځینه بدن په ډېر عجیب سیستم جوړ شوی دی. د دوی ځینې حواس د کابل په ځانګړو میاشتو ډېر زیات قوي کېږي. دومره قوي چې ډیری کسان یې اټکل هم نشي کولی. د څېړنو په بنسټ د ښځو په ځینو میاشتو کې نظر نورو میاشتو ته د ګډې چارې ترسره کول حواس زیاتېږي. دا میاشت چې د ښځو په هورموني سیستم باندې اغیزه کوي او په دې میاشتو کې د ښځینه او ښځتوب هورمون نظر نورو میاشتو ته زیات تولید کېږي. حتی ساینسپوهان وایي چې په دې میاشتو کې ښځې تر نورو میاشتو ښکلي ښکاري. وروستۍ څېړنې ښیي چې د مني په 3 میاشتو کې د ښځینه او ځانګړي هورمون نظر نورو میاشتو ته زیات تولیدېږي. دا تولید کې زیاتښت د دې سبب کېږي چې د ګډې چارې لپاره د ښځو شوق او حواس زیات شي او په دې موسم کې تر نورو زیاتې فعاله شي.